از آن جمله شرکت‌های ساختمانی که همیشه ایجاد اشتغال برای مردم عزیز ما بود و هست، به مشکلات جدی روبرو هستند. پس ما از حکومت خواست ما است که به این مشکلات جدی توجه کنند که خدای نخواسته فعلا ما در شرایط بدی قرار داریم، خدای نخواسته نشود که به سقوط نظام ما مواجه نشویم. وقتی که اقتصاد ضربه دید، وضعیت امنیتی که وجود نداره بسیار بد قرار داریم، پس ببینن که خود به خود زمینه سقوط مساعد میشه. پس کسای داخل نظام است که اونا از دشمنی که با ما روبرو می جنگن خطرناکتر است. پیام واضح و روشن به رئیس جمهور از طریق رسانه های عزیز می رسانم. اوی است که جناب رئیس جمهور شرکت های ساختمانی با یکی از وزارت های سکتوری شما 6 سال شد که صدا بلند میکنه، کار کردن در شرایط بسیار دشوار، زحمت کشیدن، همکار حکومت و جمهوریت بودن و هستن، ولی متاسفانه امروز همین حکومت حق زمین اینا رو براشون پرداخت نمیکنه. دلیلش چی است؟ 3 کمیسیون تدارکات ملی به ارتباط حل مشکلات وزارت قراردادی وزارت داخله گرفته شده که اسناد اینجا پیش ما موجود است. برای شما نشان میدم که در هر کمیسیون رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرای سکتوری و رئیس جمهور در اینجا امضا کردند. از 97 98 99 در 3 سال پول شرکت ها برشان گفته پرداخت شود، ولی متاسفانه در وزارت داخله یک حلقه وجود داره که به امضای رئیس جمهور و فرمان رئیس جمهور هیچ پابند نیستند که حکم از او را تطبیق کنند در وزارت. پس ما امروز به نتیجه رسیدیم که رئیس جمهور ما بسیار بیچاره است. رئیس جمهور ما در شرایط خوب قرار نداره. پس ضروره ایجاب میکنه که رئیس جمهور به ملت حاضر شوه، با بسیار آبرومندانه استعفا بده. وقتی که مشکل یک وزارت سکتوری خودت حل نمیتونی، 6 سال شد ما صدا بلند کردن بینیم که جناب رئیس جمهور شرکت ها در حالت بد قرار داره. این پول شخصی یک شرکت نیست، این پول ملت است. وقتی که تو به صدای ملت رسیدگی نمیکنی، وقتی که تو به صدای ما لبیک نمیگی، پس شما از ما که بیچاره تر امروز شما رو ما یافتیم. اگر واقعا رئیس جمهور قاطع هستی، اگر واقعا رئیس جمهور هستی که حق ملت به حقش برسانی، پس امروز بیا از امضای از این حکم که دادی از این باید دفاع کنی. $1 50 افغانی بود که ما کار کردیم، امروز $1 رسیده به 80 افغانی. 6 سال شد سرمایه‌ای که خود رئیس جمهور کمیسیون تعیین کرد، هیئت تعیین کردن که برای مشکلات شرکت ها را حل کنن که واقعیت شرکت ها کار کردن. ما رفت هیئت ها از اداره عملیاتی ریاست جمهوری، وزارت انکشاف دهات، نماینده شرکت های وزارت شهرسازی، اینا همه رفتن ساعت دیدن، بررسی کردن، پروژه را دیدن که تطبیق شده و برآورد ثانی شد. گزارش خود به ریاست جمهوری آوردن، به تدارکات ملی ارائه کردن. تدارکات ملی در 4 ماده اینا را گفتن که اینا مستحق هستند پولشان برشان پرداخت شود. کنو واضح است، نوشته کردن کسایی که 100% کار کرده پولشان برشان پرداخت شود. کسایی که 90% کار کرده با وزارت مالیه تفاهم صورت بگیره، پول از اینا پرداخت شود، کار متباقی پلان برش ترتیب شود، کار متباقی باید تکمیل شود. کسایی که کار نکردن، شرکتایی گفتن کار نکردن، به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود. یک قضاوت یک جانبه بود، باز ما قبول کردیم درست است. وقتی که شرکت‌ها را شما میگن کار نکردن، به عدلی و قضایی معرفی شود، او مسئولینه که غفلت وظیفوی کردن چرا او رو در این ماده ذکر نکردن؟ مګر د حکومت نه هیله دغه ده چې هر څه زر د تجارانو غږ واوري، تجارانو سره کینی، تجارانو مشکلات واوري. تاسو فکر وکړئ چې 6 کاله کېږي یوه عظیمه کتله چې حدود د 300-400 ساختماني شرکتونه کېږي، هره ورځ کنفرانس ورکوي، هره ورځ خیمې تاسون وایي، هره ورځ دولت مخ ته درېږي، اما څوک یې غږ نه اوري. آیا د ولس د تجارانو په دغه حکومت باندې څه رقم باور وکړي؟ بنان فضا د اعتمادي سره برابرېږي، په خپله د حکومت لاسه برابرېږي. باید نن موږ
لکه مخکې په اوږه چې امنیتي سکتور سره ولاړو په بدترین حالاتو کې موږ دوی ته پوستې جوړې کړې په بدترین حالاتو کې دوی ته موږ قمندانیګانې جوړې کړې په بدترین حالاتو کې چې دښمن له طرفه همیشه تهدید لاندې و چې موږ زخمیان ورکړي شهیدان ورکړي وسایط اصولي دوی سره ولاړو تر څو د موږ نه حمایت کړی وای او د موږ هغه خپل حقوق را کړی وای تر څو موږ کولی شو نوره زمینه د کار برابر کړي او دولت سره نور درېدلي هغه یې را نه کړه بلکې موږ تجاران یې ټول دغه ته محتاج کړي دي چې هغه خپل خرڅ مسله د وطن یې فراریان کړل نو همیشه دولت یو طرفه قضاوت کړی د دولت د حکومت نه هیله ده چې دا خلک داد باسي فریاد باسي اوس رکینه وای ورسې تا حکم په دروي کالو کې د رئیس جمهور حکم په وزارت کې نه تطبیقیږي بنا ته دا فکر وکړه چې عادي شخص یو مشکل ولري دا په څو کالو کې خلاصي سینې څوک غاګ اوري نه میډیا ته تلای شي نه خبره کوي چې نه چاته ورتلای شي نو دغه نه معلومیږي چې موږ په دا غټه کې تلونه سو کولای چې شپږ سوه شرکتونه دي د خپل حواس د موږ څوک واوري او خپل حق ته ورسیږو او په صغار د همیشه حکومت ته ویلي دي هغه څوک چې غل ده هر چا کمکاري کوي هر چا څه کار نه ده کړی څارنوالي ته معرفي کېږي نه پوښتنه وکړه اما چا څه کار کړی د تا دولت د تا مامورینو د تا رئیسانو د تا معینانو څخه غفلت کړی هغه څارنوالي ته معرفي کړه چې ولې د خلکو حق نه در ورکړ شوی په ټوله دنیا کې چې یو تجار سرمایه ګزاري کوي هغه نه ډېر ګرم استقبال کیږي هغه همیشه حمایت کیږي هغه د مالی ملاتړ په خاطر هغه ته پیسې ورکول کیږي تر څو زمينه د کار د خلکو ته برابر کړي هغه تجارت سرمایه گذاري کوي ورشکست کیږي خرابېږي غوسره بیرته کومک په پوی دري خو بدبختانه دلته حکومت د کومک نه کوي بلکې د دوی حق لري نور هم ورشکست کوي او حکومت زفته بیایي نو بنا د ما هیله دغه ده چې دغه مسله جدي ونیول شي باید دولت دا اقدام په 15 کالو کې کړی او نن موږ دغه لپاره راټول سي وای ضروره موږ بیا هم نظام سره ولاړو په دغه بد حالت کې ولاړو چې هر چیرته وظیفه وی کاروي موږ د سرکو او دا اوس هم بیا هم دغه استیج نه چې موږ د حکومت دغه نظام طرفدار یو ځکه دام وطن د دام خوره د دوی سره ولاړو دوی نه به حمایت کو په سر او مال حمایت کو ځکه چې موږ بل لار نه لرو د موږ بدبختی د موږ سهولت د موږ هر شی په دغه نظام کې ده اما بعض مسؤلین چې د شخصي منافع لپاره ملي منافع لمنځه وړي پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره